د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ادارې رئیس د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو د څارویو لپاره د اوبو رسولو او د ځمکې لاندې اوبو د زیرمه کولو لپاره د چک ډیمونو د 9 پروژو له پلي کېدو څخه خبر ورکړ. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې هوډ لري تر څو د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دغه ډول لا زیاتې پروژې پلي کړي. د بلخ ولایت په 15 ولسوالیو کې 9 دانې چک ډیمه او 1 دانه د اوبو د ذخیره کولو حوض په اندازه د 29 میلیون افغانیو د وزارت مالیې په لګښت باندې جوړ شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. په همدې حال کې د کشندې ولسوالۍ د کلیو پراختیا مدیر او د دې پروژې د قراردادي شرکت مسؤل وایي چې دوی په کشندې ولسوالۍ کې د اوبو رسولو 3 بندونه بشپړ کړي چې په جوړېدو یې څه باندې 7 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې قراردادي شرکت به له ګټې اخیستنې وروسته هم د 1 کال لپاره له دغې پروژې څخه ملاتړ کوي. در ولسوالی ما در 3 قریه و 3 چکدم از طرف وزارت انکشاف دهات هزینه تقریبا 7 میلیون بالاتر هزینه داره ساخت و ساز شده و فعلا در بهره برداری قرار گرفته و مردم مفاد این چکدم ها برای مردم این اهالی فقط آبرسانی برای مال مواشی، برای مردم های اطراف نشین و برای زراعت های مردم های اطراف نشین فقط استفاده میشه و مردم در ساخت این چکدم ها تقریبا 70% مشکلشان برآورده شده. چیزی میاره که یاد داده بودن از طریق وزارت انکشاف دهات و او را نرم و استاندارد دیده اونمو رقم تطبیق کردیم. انشالله دایندم کدام پروژه که داشتن انشالله ما تطبیق میکنیم و 1 سال دیگر هم مراقبت میکنیم. بعد از 1 سال تسلیمی مکمل از پیش ما میگیره. په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنۍ سره په بلخ ولایت کې یو شمېر پراختیایي او زیربنایي پروژې پلي شوي چې په دغه پروژو کې ځینې د اوبو چک ډیمونه هم شامل دي.